سلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، خپل درسونه په منظم شکل باندې تعقیب کړي اوسي. موږ د خپل تعلیمات مدني مضمون په دریم څپرکي کې موږ کوم لومړنی درس چې و موږ د ټولنیزو ډلو په هکله باندې وغږېدلو. هلته موږ وغږېدلو چې ډله څه شی ده او ډله څنګه رامنځته کیږي، او دې باندې هم پوه شو چې ډله په عموم ډول باندې په څو برخو باندې ویشل کیږي او هر کوم باندې جلا جلا موږ وغږېدلو. نو تېر درس تاسو باید حتما زده کړی اوسي. رسیږو خپل د نن ورځې درس ته. تاسو د نن ورځې درس ته هرکلی وایم. زموږ د نن ورځې درس موضوع څه شی ده؟ زموږ د نن ورځې درس موضوع دا ده چې د یو کس او ډلې متقابلې اغیزې موږ یو بل سره څیړو او دې باندې موږ غږیږو، چې یعنې ډله او یو کس په یو بل باندې کومې متقابلې اغیزې لري. نو که چیرې تاسو متوجه اوسئ، تاسو کله چې دنیا ته راځئ، تاسو د کورنۍ په ډله کې تاسو دنیا ته راځئ او هلته هم تاسو په یو کورنۍ ډله کې تاسو ژوند کوئ. نو همداسې تاسو کله چې تاسو عمر زیاتیږي، تاسو په مختلفو ډلو کې غړیتوب ترلاسه کوئ. که تاسو هر کوم خپل ځان ته دقت وکړئ، تاسو په مختلفو ډلو کې همدا اوس هم غړیتوب لرئ. د مثال په توګه که تاسو په ښوونځي کې تاسو د ټولګي په ډله کې تاسو دوستانو ډله هم لرئ، همداسې د کورنۍ ډله، دغه مختلفې ډلې دي چې تاسو په دې کې غړیتوب لرئ. همداسې بعضا مذهبي ډلو کې بعضې کسان دي چې غړیتوب لري، هلته مثلا په مدرسو کې وي، نو هغه مذهبي ډلې دي چې هلته هم بعضې کسان هغې ډلو کې غړیتوب لري. اوس په دې درس کې موږ په دې باندې غږیږو چې یوه ډله په یو کس باندې کومې اغیزې لري، او همداسې دې باندې هم غږیږو چې یو کس په یو ډلې باندې کومې اغیزې کولی شي ولري. نو دغه متقابلې اغیزې چې د یو ډلې او د یو کس ترمنځ دي، موږ په دې درس کې په هغې باندې غږیږو، او تر څو چې پوه شو چې دغه اغیزې په کوم ډول دي، آیا مثبت دي، منفي دي، که څنګه دي، او زموږ په شخصیت باندې، زموږ په اخلاقو باندې کوم تاثیرات لري. په لومړي سر کې موږ په دې باندې غږیږو چې یو ډله په یو کس باندې، یو شخص باندې کومې اغیزې لري. نو مخکې دې نه چې موږ په دې باندې وغږیږو، موږ لومړی باید پوه شو چې ډلې کوم ډولونه لري. نو لکه څنګه چې تاسو دلته پوهیږئ او دلته په تخته کې موږ تاسو ته لیکلي دي، په کتاب کې درس کې تاسو ته ویل شوي دي چې ډلې کوم ډولونه لري او کومې ډلې دي. نو هغې کې د کورنۍ ډلې دي، د دوستانو ډلې دي، د ټولګي ډله ده، ورزشي، هنري او مذهبي. دا مختلفې ډلې دي چې زیاتره کسان په دې ډلو کې غړیتوب لري. که لومړي سر کې موږ د کورنۍ ډلې په هکله باندې وغږیږو، نو د کورنۍ ډله په یو کس باندې، په یو شخص باندې کومې اغیزې لري. که تاسو په نظر کې ونیسئ، په کورنۍ کې اړیکې په کوم ډول دي؟ په کورنۍ کې اړیکې په دې ډول دي چې یعنې یو بل سره صمیمانه او عاطفي اړیکې لري، یعنې دغه د کورنۍ ترمنځ ټول غړي یو بل سره همدردي لري او یو بل سره په مختلفو کارونو کې یو بل سره مرسته کوي، یو بل ته ښې مشورې ورکوي. نو دا هغه صمیمانه او ډېر د زړه نه اړیکې دي چې دا په کورنۍ کې موجود دي. نو موږ په کورنۍ کې صمیمیت، محبت او اخلاص، موږ په کورنۍ کې صداقت، موږ کولی شو په کورنۍ کې زده کړو، او دا هغه د کورنۍ تاثیرات دي چې موږ باندې کولی شي ولري. نو همداسې چې مثبت تاثیرات لري، بعضې کورنۍ متاسفانه د بعضې کورنیو په د پلار او مور ترمنځ کومې هغه اختلافات او شخړې چې موجود وي، دا هم د کورنۍ په ماشومانو باندې دا مستقیم تاثیر لري، او دا هغه منفي اغیزې دي چې کولی شي چې د کورنۍ په غړو باندې او مخصوصا په ماشومانو باندې ولري. نو یعنې دغه اغیزې دي چې یو کورنۍ کولی شي په یو شخص باندې ولري. او همداسې که دوستانو ډله په نظر کې ونیسو، دوستانو په ډلو کې که چیرې تاسو اوسئ، دوستانو ډله په تاسو باندې کومې اغیزې لري؟ دا داسې اغیزې لري چې یعنې تاسو په دوستانو په ډله کې کولی شئ تفریح وکئ، خپل وزګار وخت په ډېر ښه توګه باندې ترسره کئ، او د خپل د دوستانو سره د زړه خواله وکئ او همدردي وکئ. نو دا هغه اغیزې دي چې یو ډله تاسو باندې کولی شي ولري او ستاسو هغه وخت په ډېره ښه توګه باندې ترسره شي. همداسې د ټولګي ډله کې، د ټولګي په ډله کې تاسو د خپل ټولګیوالو سره
خپلې د درسي ستونزې حل کوئ او د یو بل سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوئ، نو دا هغه د ټولګي اغېزې دي، د ټولګیو د ډلې هغه اغېزې دي چې تاسو باندې کولی شي ولري. همداسې ورزشي ډلو کې تاسو دې دپاره چې ښه روغتیا ولرئ، ښه صحت ولرئ، نو تاسو په دې ډلو کې شامل کیږئ او د دې ډلې تاسو باندې کولی شي ډېرې ښې اغېزې ولري. هنري ډلو کې هم تاسو دې دپاره چې د خپل هغه د خوشحالي پیدا کوئ او د خپل دې دپاره چې هغه خپل هغه استعداد ښکاره کوئ، نو تاسو په هنري مختلفو ډلو کې غړي کیږئ. همداسې مذهبي ډلو کې تاسو د قرآن شریف ښه تلاوت کولی شئ. په مذهبي ډلو کې هلته د نورو څخه یې زده کوئ او دا کولی شي تاسو باندې ډېرې ښې اغېزې ولري او تاسو د مذهبي موضوعاتو باندې، دیني موضوعاتو باندې کولی شئ په دې ډلو کې پوه شئ او ډېر څه زده کوئ. نو که موږ وغواړو چې د دې باره کې وغږیږو چې ډله په یو شخص باندې څه تاثیرات لري، نو دا تاثیرات به موږ په دوه برخو باندې وویشو چې دوی کې مثبت او منفي تاثیرات دي. یعنې بعضاً په ډلو کې تاسو غړي کیږئ چې هغه لکه څنګه چې دلته موږ تاسو ته ډلې یادې کړې، دغه مختلفو ډلو کې که ورزشي ډلې وي، که د ټولګي د دوستانو د کورنۍ، په دې ډلو کې تاسو کولی شئ ډېر ښه شیان هم زده کوئ. یعنې تاسو کولی شئ د ژوند ښه لاره پیدا کړئ، تاسو کولی شئ ډېر علمي موضوعات، علمي معلومات تاسو ترلاسه کړئ. همداسې تاسو کولی شئ چې د خدای پاک باره کې، د نړۍ په باره کې تاسو کولی شئ ډېر شیان زده کړئ، په دې شیانو باندې پوه شئ. او همداسې برعکس، یعنې یو ډله کولی شي تاسو باندې منفي تاثیرات هم ولري. د مثال په توګه بعضې ډلې دي چې کله تاسو په هغې ډلو کې غړي کیږئ، هغې تاسو نه یعنې تاسو داسې لارو ته هڅوي چې هغه سمې لارې نه دي، ناسمې دي او ستاسو آینده خرابوي. او همداسې متاسفانه بعضې ځوانان دي چې هغې په نشهیي توکو باندې روږدي دي او کله چې تاسو په هغې ډلو کې شاملېږئ، په هغې ډلو کې غړي کیږئ، نو هغې تاسو د مخدره موادو ته تاسو هڅوي چې دا تاسو دپاره ډېر زیات زیان لري او ستاسو ژوند او آینده خرابوي. نو یعنې داسې خرابې ډلې هم موجودې دي، تاسو ناسمو کارونو ته هڅوي او تاسو خرابو لارو ته وباسي. نو دې نه مخکې چې تاسو په یو غړي کې دې نه مخکې چې تاسو په یوه ډله کې غړي کیږئ، تاسو حتما باید د مشرانو سره، مخصوصا د خپل پلار و مور سره، څوک چې تجربه لري، پوهیږي، د مشرانو سره تاسو باید حتما مشوره وکړئ، پس له د هغې نه په یو ډلې کې غړي شئ، تر څو چې تاسو ژوند او ستاسو آینده خرابه نه شي او تاسو باندې منفي تاثیرات ډلې خوا نه وارد نه شي. نو دا هغه اغېزې وي چې یو ډله په یو شخص باندې کولی شي ولري. همداسې دا د خاطر دا متقابلې اړیکې دي، نو یو شخص هم کولی شي چې په ډله باندې تاثیر ولري. هغه څنګه؟ یعنې که چېرې تاسو بیا هم همدغه ډلې په نظر کې ونیسئ چې دلته موږ تاسو ته ډلې یادې کړي دي چې دا کومې ډلې دي، د کورنۍ، دوستانو او مختلفې ډلې چې کومې دي، نو یو شخص هم کولی شي په ډله باندې تاثیر ولري. هغه څنګه تاثیر کولی شي ولري؟ د مثال په توګه که تاسو د کورنۍ ډله په نظر کې ونیسئ، په کورنۍ کې که چېرې تاسو لکه څنګه چې موږ په تېرو درسونو کې وویلې، هلته موږ د بریالۍ کورنۍ هغه ځانګړتیاوې موږ یادې کړلې چې هغه کومې ځانګړتیاوې وي، ټول تاسو ته موږ تشریح کړې چې هغې کې نظم، مشوره، همکاري، درناوی، دغه ټول هغه ځانګړتیاوې د یو بریالۍ کورنۍ دپاره. نو که چېرې تاسو په شخصا تاسو خپله دغه موضوعات ټول تاسو په نظر کې ونیسئ او په خپله کورنۍ کې دغه موضوعات عملي کړئ، نورو سره همکاري وکړئ، نورو ته درناوی وکړئ، د نورو نظریات وزغمئ او نور نظریاتو ته تاسو غوږ ونیسئ، نو دغه شیان که تاسو په خپل ځان کې عملي کړئ دغه موضوعات، نو تاسو کولی شئ په یو کورنۍ باندې ډېرې ښې اغېزې ولري. تاسو کولی شئ چې کورنۍ کې یو ښه فضا رامنځته کړئ، کولی شئ چې د نورو ذهنیت جوړ کړئ تر څو چې تاسو یو خوشحاله او ښه فضا په خپله کورنۍ کې ولرئ. نو یعنې تاسو کولی شئ په خپله کورنۍ باندې ډېرې ښې اغېزې ولرئ. دا په کوم توګه باندې کېږي؟ دا په دې رقم باندې کېږي چې تاسو خپل شخصیت ته پرورش ورکړئ او تاسو خپل هغه اخلاقیاتو باندې کار وکړئ او ښې ځانګړتیاوې ځان ته غوره کړئ. همداسې که دوستانو په ډله په نظر کې ونیسئ، تاسو که چیرې د دوستانو په ډله کې تاسو خپل دوستانو سره د علمي موضوعاتو په هکله باندې وغږیږئ، معلوماتي موضوعاتو په هکله باندې وغږیږئ او هغې ته ښې مشورې ورکړئ، نو تاسو کولی شئ یوه ډله یا خپل هغه د دوستانو ډله یوه ښې لارې ته وهڅوئ او کولی شئ هغې باندې ښه تاثیر ولرئ. همداسې
که د ټولګي ورزشي هنري دغه ټولې ډلې په نظر کې ونیسئ. دغه ټولو ډلو کې که تاسو مثلا د ټولګي په ډله کې نظر کې ونیسئ، که چېرې تاسو یو درسي وظیفه ولرئ او یو درسي پروژه ولرئ، نو که تاسو په هماغه درسي ګروپ کې تاسو غړي اوسئ، نو که چېرې تاسو خپل کارونه په وخت باندې ترسره کوئ، په سمه توګه یې ترسره کوئ، تاسو کولی شئ خپل موخې ته، خپل هغه کومه مشترکه موخه چې لرئ هغې ته په ډېر زر وخت کې او په ډېره ښه توګه ورسیږئ. نو دا ستاسو هغه مثبت تاثیرات دي چې تاسو کولی شئ په یو ډله باندې ولرئ. او همداسې چې یو شخص کولی شي په یو ډله باندې مثبت تاثیر ولري، کولی شي چې په یو ډله باندې منفي تاثیرات هم ولري. دا څه رقم؟ دا په دې توګه مثلا که چیرې یو شخص په یو ډله کې د نفاق خبرې وکړي، بې اتفاقۍ خبرې وکړي او د نورو سره یعنې داسې یو کار وکړي چې د هغه ډلې هغه اتفاق له منځه لاړ شي، نو دا هغه منفي اغیزه ده چې یو شخص کولی شي په یو ډله باندې ولري. نو دا شخص یعنې دې ته توجه نه لري چې د نور نظریاتو ته توجه نه کوي او د نور ته احترام او درناوی نه ساتي، نور سره همکاري نه کوي. نو همدغه دی چې ډله له منځه ځي او ډله کې یعنې هغه روابط خرابیږي. دا هغه منفي تاثیر دی چې یو شخص کولی شي په ډله باندې ولري. او همداسې که چیرې تاسو مثلا دغه د درسي یو وظیفوي پروژه یو کار تاسو په ډله ییزه توګه د خپلو دوستانو سره د خپل ټولګیوالو سره ولرئ، نو که چیرې تاسو په خپل کار کې سستي وکئ، بې پروایي وکئ او خپل کار په سم وخت کې ترسره نه کوئ او بې پروایي وکئ، یعنې توجه ونه کوئ خپل هماغه کار ته، ډله ییز کار ته، نو ستاسو هغه کار په سمه توګه نه ترسره کیږي او کار نیمګړی پاتې کیږي. نو همداسې چې یو ډله په یو شخص باندې تاثیر لري، همداسې یو شخص هم په ډله باندې تاثیر لري او کولی شي په ډله باندې ډېر ښه تاثیر هم ولري او کولی شي منفي تاثیر هم ولري. نو زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د نن ورځې درس کې په څه باندې وغږېدلو؟ موږ په دې باندې وغږېدلو چې یو کس او د یو کس او ډلې ترمنځ کومې متقابلې اغیزې موجود دي او موږ څنګه کولی شو چې په یو ډله باندې ښه تاثیر ولرو. نو دې دپاره چې موږ په یو ډله باندې ښه تاثیر ولرو او وکړی شو چې خپل ډله ییزه کومه موخه او هدف چې لرو هغې ته ورسیږو، نو موږ باید چې خپل کارونو ته توجه وکړو، دقت وکړو، خپل فکر باید وساتو خپل هغه کار ته او نور هم باید وهڅوو تر څو چې زیار او کوښښ وکړي تر څو چې موږ خپل هغه موخې ته ورسیږو. نو زموږ د نن ورځې درس په همدغه ځای کې پای ته رسیږي. که چیرې تاسو بیا هم په دې درس کې کومه پوښتنه ولرئ، کولی شئ په کمنټ کې خپله پوښتنه ما سره شریکه کړئ. زه تاسو ته یو کورنۍ دنده هم درکوم. کورنۍ دنده مو دا ده چې تاسو د نن ورځې درس په هکله باندې ډېر فکر وکئ او تاسو ما ته دې باره کې ولیکئ چې یعنې یو شخص څنګه کولی شي په یو ډله باندې مثبت تاثیر ولري، چې هغه مختلفې ډلې دي لکه څنګه چې موږ تاسو دلته په کتاب کې او تختې کې موږ تاسو ته لیکلي دي چې هغه کومې ډلې دي. نو تاسو دې باره کې ووایئ چې یو شخص څنګه کولی شي په یو ډله باندې ښه تاثیر ولري او یو ډله ښه طرف ته وهڅوي او همداسې یو ډله څنګه کولی شي په یو شخص باندې تاثیر ولري. نو تاسو حتما دغه کورنۍ دنده خپل کورونه کې ترسره کړئ او ما ته په کمنټ کې عکس را شریک کړئ. زه به تاسو ته حتما خپل نظریات هم شریک کړم. د خاطر چې د نن ورځې درس ډېر یو جالب درس او ډېر مهم درس دی او دا کولی شي تاسو په هغه ټولنیز او ورځني ژوند کې تاسو ته ډېر ښه تمام شي. نو تاسو حتما خپله کورنۍ دنده ترسره کړئ. تر بل درسه پورې چې زه بیا تاسو په خدمت کې حاضره کېږم، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله په امان.